أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ کولی سو د چات جی پی ټي چې کوم لکه مثالا موږ معلومات په ای آی باندې جوړ کړي هغه واړو لکه انسان سره کړي لکه مثالا موږ چات جی پی ټي ته لاړ شو یو د قصې پوښتنه ترنه وکړو نو موږ ته هغه قصه راکوي که چېرې هغه موږ چاته ورښیو نو نه مني نو موږ ته وایي چې تا په ای آی لیکلې ده څنګه چې ومنې پې پوهیږي خو که چېرې موږ غواړو همدغه قصه چې موږ چات جي پي ټي ته راکړې ده غواړو لکه مثالا موږ ته داسې ولیکلي لکه 12 کلن چې لیکلې ده په لاس هغه قصه یا 3 کلن او 15 کلن نو راځئ چې دا دار شروع کړو نو موږ به دغه کې چات جي پي ټي نه پوښتنه وکړو دلته write is it write to paragraph story about a kid in Afghanistan. نو موږ اوس انټر وکړو نو موږ ته اوس به چات جي پي ټي دغه سټوري یا دغه یو قصه به موږ ته راکړي دا یې موږ ته راکړه نو که چیرې موږ وګورو یو چاته ورلیږو استاد یا څوک نو موږ به د استاد پوهیږي چې دغه موږ په ای آی لیکلی ده چات جي پي ټي مې استعماله کړې نو که چیرې موږ غواړو دغه چینج کړو لکه داسې ولیکل سي لکه چا یو ماشوم یا لکه انسان لیکلی وي نو تاسې به دغه څنګه کولی شئ نو تاسې به راځئ په چات جي پي ټي کې دلته جواب یې درکړي د دې لاندې به ورته وایي turn the same story you gave me to humanize story یا text نو انټر وکړو احمد living in a quiet village نو که چیرې موږ وګورو دغسې دا د دې چینج کړي لکه اوس دا لکه یو انسان چې لیکلی و لکه په ای آی نه ده لیکل شوی ګوره که چیرې وګورئ ای آی چې لیکلی in a small village دا وګورئ in a small village او که دلته هغه څه لیکلی لکه انسان احمد live in a quiet village ګوره چینج سو لکه مثالا یا دلته خو دغه یې راکړه نو که چیرې وګورئ دا لکه هغه غونته ده لکه ماشوم غونته لیکلی دومره لکه ګوره هغه غونته نه ده یا یو سړی لیکلی نو که چیرې موږ غواړو لکه مثالا دغه چینج کړو موږ ته استاد کورنۍ وظیفه راکړې ده چې موږ یوه قصه جوړه کړو د یو هر چا په باره کې څه موږ خو دا هیومنایز ته واړه خو دغسې دا اوس هم لکه د یو غټ سړي لیکلي دغسې ښکاري نو استاد خو موږ نه مني چې موږ خو په دومره شیانو نه پوهېږو دا څنګه موږ داسې کې لیکلي موږ نه مني نو موږ کولی شو چات جي پي ټي نه پوښتنه ورنه وکړو چې دغه قصه داسې راته راکړه لکه 12 کلن ماشوم څه لیکلي نو ته کولی شې دلته کې ورته ووایې turn the story as if 6 through 7 year kid have write it نو انټر چې وګورم I live in a little village in the mountains. Every morning I wake up early and help my daddy. ګوره daddy هغه جي کې وو که هیومنایز ته موږ ویل د جي کې د ډاري په ځای لکه د پلار په ځای به فادر راغلی ګوره ډاډي دا هم معنا ورکوي خو دغسې ده لکه ماشومان استعمالوي غټ سړیان چې په انګلیسي کې تکړه وي استادان ټول فادر ګوره ډاډي شپږ تر 7 کلمه پورې لکه د اوس کار یې لیکل شوې ده to take care of our sheep we talk up and down the rocky paths نو که چیرې موږ وګورو په دغه ځای کې یوه سخته جمله ورډ بیخي نشته نو موږ استاد پوهېږي چې دغه موږ لیکلې ده ځکه داسې کمپلیکیټډ ورډ نشته چې موږ پکې لیکلي او موږ یې په معنا نه پوهېږو موږ خپله نه پوهېږو څه معنا ورکوي نو بیا کولی شئ لکه مثالا اوس نور هم چینج کړي لکه AJ 2 to 3
نو ګوره بیخي به اوس څه ګډوډی لکه ان به دې خندا ورته راسي. I live in a small village up the mountains. نو ګوره لکه نور یې اسانه کړه. نو څومره ښه سوه منځه لاړې. نو موږ یو وارې ډیلیټ. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه او پیدا واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.